السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور او داسې یو مزهناک اپلیکیشن دروغایم تاسو به ورته حیرانه پاتې شئ. مطلب که تاسو چېرته به لاره ځئ او خپل موبایل استعمالوئ نو تاسو ته به ستاسو په موبایل کې لار ښکاري، هم پرې کار کوئ هم پکې لار ووینئ. ډېر د کار اپلیکیشن دی. امید لرم چې انشاءالله ستاسو د ټولو به ډېر زیات خوښ هم شي. خو دې نه مخکې تاسو ته درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د ویډیو تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو سمپلی دې لپاره تاسو ته به یو اپلیکیشن ضرورت وي. د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولو کې تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راولي. ټیک ده، تاسو نه دا دلته څه غواړي پرمیشن غواړي. دا وګورئ تاسو به دا ګرانټ کوئ، مطلب دې له پرمیشن ورکړئ، دا به د دې ځای نه څه کوئ سمپلی الاو وایي کوئ. صحیح ده. اوس تاسو کتلی شئ چې کله دې پرمیشن ورکول ته به داسې څه وکړئ، یو د ټرانسپیرنټ داسې انټرفیس به تاسو ته راشي، یو د ټرانسپیرنټ وال پیپر، یو د ګیلري وال پیپر، یو د ایچ ډي وال پیپر. نو اوس موږ موبایل ته څه ولګو، په ټرانسپیرنټ وال پیپر باندې به کلیک وکړو سمپلی. ٹھیک ده. اوس بله خبره په دې کې تاسو میرر هم سیټ کولی شئ. میرر وال پیپر مطلب ستاسو فرنټ کیمرا چې ده په هغې باندې به دا بیا کار کوي، او بیک کیمرا باندې به تاسو سیټ ټرانسپیرنټ وال پیپر. نو دا وګورئ تاسو. ٹھیک ده. اوس چې کله دا تاسو ته دې ځای نه څه کو فریویو مطلب وګورئ. ټیک ده، دا وګورئ تاسو. دا اوس زما وال پیپر شو. ټیک ده. دا چې زه کله اوس ته دې ځای نه سیټ کړم په ہوم سکرین باندې، نو اوس تاسو کتلی شئ کله دا سیټ شو ما سره دا وال پیپر. نو اوس راشئ تاسو وګورئ دی خو دا اوس زما د موبایل وال پیپر دی. د دې نه علاوه تاسو ګورئ دا زما د موبایل وال پیپر شو. ما ته پکې لار ښکاري، زه خپل موبایل هم استعمالوم. دا زما واټساپ شو. اوس ګورئ هر څه چې تاسو کولاوئ مطلب تاسو ته به پکې څه ښکاري، ستاسو وال پیپر چې دی کم ټرانسپیرنټ وال پیپر مطلب لار به پکې تاسو ته په هر څه کې ښکاري. د دې نه علاوه کیپچر سیټینګ. اوس راشئ تاسو دلته کم یو دی بل آپشن پکې موږ سره څه دی کیپچر سیټینګ باندې سمپلی په دې باندې دلته نه کلیک وکړئ، دې له هم پرمیشن ورکړئ. ټیک ده، صحیح ده. دا به ستاسو نه انفارمیشن غواړي به تاسو د دې نه الاف کوئ. اوس په دې ځای نه تاسو شئ بیک شئ. ټیک ده. اوس تاسو کتلی شئ چې کم پلوټینګ آپشن ګایډ مطلب دا وګورئ تاسو چې کم پکې تاسو لګول غواړئ. اوس کم ګایډ هغه تاسو ته دې ځای نه ولګوئ. فلوټینګ ویډیو یا نان مطلب دې کې موږ څه نه لګو. اوس راشئ دویم سیټ ا میرر مطلب اوس پکې میرر لګول غواړئ تاسو په سمپلی په دې باندې به کلیک وکئ. نو دا وګورئ تاسو دا موږ سره څه شی دی میرر دی، مطلب په فرنټ کیمرا باندې هم لګولی شئ دغه ټرانسپیرنټ وال پیپر، او په بیک کیمرا باندې هم لګولی شئ. خو په بیک کیمرا باندې ښه په دې دی چې ډېر مزدار دی، ځکه تاسو په لار روان یې تاسو خپل موبایل کې چیټ کوئ یا سره موبایل استعمالوئ نو تاسو ته به پکې لاره ښکاري. صحیح ده. نو امید لرم ملګرو ستاسو به دا اپلیکیشن ډېر زیات خوښ شوی. که خوښ شوی نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، او د راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان د خپل ذات ډېر زیات خیال ساتئ.